الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله رب العالمين چې کله په یو انسان باندې عبادت مقرر کی نو د انسان باندې د عبادت کولو نه مخکې د هغې علم ضروري وګرځي، ځکه په جهالت او ناپوهۍ باندې عبادت الله ته قبول نه دی، بلکې عبادت الله ته مقبول دی چې د الله د نبی د سنت مطابق وي. همدغه رنګې یو بهترین عبادت زمونږ او ستاسو مخې ته را روان دی چې هغې ته قرباني ویلی کېږي. په دې بنیاد باندې د دغه عبادت احکام او دغه عبادت آداب زده کوي تر څو پورې چې زمونږ او ستاسو د عبادت د الله په دربار کې قبول او منظور شي. اضحیه چې هغې ته قرباني ویلی کېږي، د دې تعریف علما داسې کوي چې اسم لما یذبح من النعم تقربا الى الله ایام النحر، هغه څاروی چې د لوی اختر په ورځ باندې د الله ته د تقرب او نزدېکت په بنیاد باندې ذبح کېږي، هغې ته ویلی کېدلی شي اضحیه. د دې مشروعیت او تذکره قرآن، سنت او اجماع ټول په دې باندې وارد دي. قرآن کریم کې الله د دې تذکره کوي، فرمایي فصل لربک وانحر، الله د پاره خاص منځ کوه او قرباني چې کوم الله د رضا د پاره کوه. الله فرمایي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، د څاروي الله وایي د قرباني څاروي موږ د الله د دین د شعائرو نه ګرځولي. الله فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وایه زما منځ، زما قربانی، زما ژوند او مرګ خاص د الله د پاره دی. احادیثو کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په بشماره روایاتو کې قربانی کول نقل دي، لکه من جمله د هغې نه یو روایت دی چې بخاری او مسلم او نورو کتابونو نقل کړی دی، د انس رضی الله تعالی عنه نه. هغه فرمایي چې ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین اقرنین، نبی علیه الصلاة والسلام په داسې دوه ګډانو قرباني وکړه چې هغه خالص سپین او ښکاره ورو. اجماع د مسلمانانو هم په دې باندې ده، لکه څنګه چې علماو نقل کړی د امام ابن المنذر، امام ابن قدامه، امام ابن حزم د په مشروعیت باندې. د قربانی په باره کې دویمه خبره دا ده چې د قربانی حکم څه دی. د جمهور علماء کرامو مذهب دا دی چې قربانی کول سنت مؤکد ده او واجب نه ده. دا قول د ابوبکر الصدیق، عمر بن الخطاب، بلال بن رباح، ابو مسعود البدری، سعید بن المسیب، علقمه، اسود او داسې نور علماو دی. بعض علما وایي چې قربانی کول واجب دي. دا مذهب د امام ربیعه، امام اوزاعی، امام ابو حنیفه، امام لیث رحمهم الله دی. لکه همدا اختلاف امام ابن قدامه المغنی کې، امام ابن حجر فتح الباری کې، امام نووي المجموع کې ذکر کړي، امام ابن حزم المحلا کې ذکر کړي. کوم علما چې قربانی ته واجب وایي هغه استدلال په دې دلایل باندې کوي. اول روایت امام احمد ابن ماجه حاکم نقل کړي چې شیخ البانی رحمه الله په صحیح سنن ابن ماجه کې صحیح کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي من کان له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کوم انسان چې وس او طاقت لري او هغه پراخي د مال لري او هغه اضحیه ونه کوي، هغه زمونږه مصلا ته نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سنت په پرېښودلو باندې څوک د مصلا نه منع کوي، معلومیږي چې دا واجب ده. دویم دلیل
امام ترمذی ابو داود ابن ماجه د محنف ابن سلیم رضی الله عنه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویل د عرفات په مقام کې نو داسې ویل علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه په هر کور والا باندې په هر کار کې اضحیه لازم ده علی د پاره د الزام او د پاره د وجوب راځي او دا روایت هم امام ابن حجر رحمه الله قوي کړی دی دریم استدلال د جندب ابن عبد الله البجلی رضی الله تعالی عنه نه دی چې دا روایت امام بخاری او مسلم راوړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله کوم یو انسان چې قربانی د مانځه نه مخکې کړی وي هغه د هغې په ځای بله قرباني وکړي ګوره نبی علیه السلام په دې امر کړی دی نو دا به دلیل وي په دې به امر د نبی علیه السلام د وجوب دپاره راځي تر څو چې قرینه صارفه نه وي کوم علما چې هغوی وایي